نن راغلی یو بدر مقام ته میدان د بدر دا څوارلس صحابه چې نو شهیدان شوي او یو یو نومونه یې ټول لیکلي دي دلته دې طرف ته یې مقبره ده څوارلس صحابه دلته دفن دي هغه دننه فی الحال اجازت نشته او مشهور واقعات دلته چېرې پېښ شوي دي خصوصا هغه یو اول صحابي چې خرما خوړل نبي اسلام وفرمایل چې دلته څوک شهید شو به جنت ته ځي هغه خرما وغورځولې دا خرما خوړلو کې ډېر وخت لګي کجورې وغورځولې او سیده جنګ میدان ته لاړ او شهید شو هخوا ته چې مسجد عریش دی چې کوم نبي علیه السلام خیمه لګېدلې وه هغه مخامخ جبل غر چې دی ښکاري شګې شګې دي دلته ملایکې کوز شوي وو مخامخ د دې دیوال نه بره دا ملائک جبل ملائکه ورته ویل کېږي دې طرف ته چې نو میدان جنګ دی اخوا ته ابو جهل کوهي کې غورځولی شوی د هغه انشاءالله چې نو کېدای شي تاسو ته بیا وښایو مونږ